د روژې په حالت کې د انزال یو څو ضروري مسایل درته بیانوم. معارف الاسلام اداره. ځکه یو خو ډیر ځوانان د دې پوښتنې کوي ورسره لاس وګریواني، یا هغه کسان چې نوی واده کړی وي یا څوک نوی له سفره راغلی وي، او بل طرف ته ځوانانو کې څه شرم و حیا دا موجود وي چې د داسې مسایلو پوښتنه مخامخ له علماو نسي کولی. نو موږ هغه مسایل ورته بیانوو چې د دوی دغه شکوک او شبهات او مشکلات ته رفع سي. اوله مسله دا ده، په حالت د روژې کې د خپلې بیبي سره یا د پردۍ ښځې سره که څوک په شهوت باندې لاس ولګوي او مسه یې کړي او یا مچه ورنه واخلي یا یې په غېږ کې ونیسي یا حملې ورسره وي، ساعت ورسره تېروي، په داسې حالت کې څوک انزال سي نو روژه یې فاسده ده، قضا ورباندې لازمه ده، کفاره یې نسته. او که بیا هم انزال نسی خو دغسې حرکات و کارونه په حالت د روژې کې کول روژه مکروه کوي. نو په کار ده چې د روژه صفا او پاکه وساتل سي، په حالت د روژې کې د ورځې د دې کارونو څخه اجتناب وسي. او دویمه مسله دا ده چې که څوک کومه ښځه وویني په شهوت باندې ورته وګوري یا د یوې ښځې شهوتي سوچونه او فکرونه کوي یا په موبایل کې لوڅ فلم وګوري یا لوڅ عکسونه وګوري او په دا حالت کې انزال سي، نو روژه ورباندې فاسده نه ده. البته داسې حرکات و کارونه په حالت د روژې کې کول یا د ښځې شهوتي سوچونه او فکرونه کول یا په موبایل کې غلط شان کتل، که انسان ورسره انزال سي که نسي روژه ورباندې مکروه کیږي، ثواب ورباندې کمیږي. نو د داسې کارونو څخه اجتناب کول ضروري دي. او دریمه ضروري مسله دا ده چې که انسان په حالت د روژې کې په خوب کې انزال سي، احتلام ورته پیښ سي یا شیطان بازی ورسره وسي، نو په دې سره روژه نه فاسدېږي، روژه ورباندې نه ماتېږي. او څلورمه ضروري مسله دا ده چې که څوک د خپلې میرمنې سره مخامخ خبرې کوي یا د پردۍ ښځې سره او یا دا چې په موبایل کې خبرې ورسره کوي، شهوتي خبرې، بیا د دې څخه انزال پیښ سي. نو د دې انزال دوه صورته دي. یو صورت یې دا دی چې ذکر ته لاس نه دی وروړی، د خپلې کمزورۍ څخه خپله انزال پیښ سو، نو په دې سره روژه نه فاسدېږي. دویم صورت د انزال دا دی چې حیا دی په خپل لاس باندې ذکر مسه کوي، لکه بعض ځوانان دا عمل کوي چې د لاس سره زنا کوي، په خپل لاس ځان انزالوي. که داسې لومسو او دا رقم ژل په لاس باندې ورسره راغلی او بیا انزال پیښ شي، نو په دې سره بیا روژه فاسده ده، خو بیا هم کفاره نسته، صرف د دې روژې قضایي به راوړي. او پنځمه ضروري مسله دا ده چې که په حالت د روژې کې یو انسان د خپلې میرمنې سره لوڅ پروت وي او د دې څخه بیا انزال پیښ سي، نو دلته هم روژه فاسده ده، قضا لازمه ده، کفاره ورباندې نسته. دا ټول هغه صورتونه دي چې د انسان څخه منی ووځي. دویمه خبره دا ده چې که د انسان څخه په دغه حالاتو کې مزي ووځي، مزي هغه سپینې اوبه دي چې د شهوت په وخت کې راوځي، نو په هغه اوبو وتلو سره روژه مکروه کیږي، البته فاسدېږي نه، ورباندې ماتېږي نه. رد المحتار دویم جلد 411 صفحه، البحر الرائق دویم جلد 202 صفحه، او داشان الفتاوى التاتار خانیه دویم جلد 301 صفحه، او الفتاوى الهندیه اول جلد 204 صفحه. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.